چې د خیر وغوښته نو د موره خور نه و دوی په کور کې یو کولال و هغه مور و بوډی کولال یو کیسه درته کوم د ګل فرنګ چې د لرې کم د خوږ زړګي نه زنګ د اکبر په زمانه کې زما لاله یوه شکو خبروم د دا خاله کور یې وره تولاندی کلي نه بره هغه ځوان به ښکارېده د غره د سره نوم یې څه و چې یکا یوسف یې نوم و د پلار نوم یې شان محمد راته معلوم و پلار یې مړ شه دې ته پاتې شه یوازې تربورانو ورسره کولې ناسازي پلار یې مړ شه چې د مور اختیار یې خپلو پر ورو یې لوی و د ګلاب ګلو دوه کوتري ورله ساتلي مزېداره محبت یې و د هغې سره بېسیاره د یو ورځې نه یو ورځ سخار وختي چې د سپو سره وتلی و غتوتي سپو ته یې ډکې همیلی وې د ګونګرو شړنګهار یې بیا کاوه په لارې رو دا شړنګار د شیربانو بیبي تر غوږ شو د هیبته یې زړګی هلک هلک شو سر یې اوچت کړ په دیوال باندې بې جابه یوسف تیر شو چې جدا د ګلاب ګلو شیربانو نه یې زړګی ایستې په منګلو شیربانو وی خدای کم ځای به وي هغه سترګې عمارې یا به زه ورپسې ځم په کومه لارې په دا لارې به بندی ډوډۍ وړلې یوه ورځ د شیربانو وکړه پوښتنه وی څه سبب دی چې په دې لار ډوډۍ هر سهار وړي وی بندی ووی په دې غر کې مې یو ورور دی نیک آبانه هله ښکار پسې پاسي چې موړ کې ځانه شیربانو ورته ویل چې کم سخت یې دې ډوډۍ کې د خپل ورور ته بیا پې واچوه زما د خولې سلام ورته وایه شیره غونډ کې یو جینۍ ته لیدلی زړه یې سوځي په لمبو کې د هجرانه بندی لاړه حال احوال یې رور ته ووی رور یې تو شو د غوسې نه په میدان ماله مه راوړه خبرونه د زنانه بندی وواله په لښتو یې زرې کړه وی ماله مه راوړه خبرونه د زنان د پردو زنانو خبرونه ماله مه راوړه بندی وواله په لښتو یې زرې کړه خماري سترګې یې سرې وې د خفقانه شیربانو پې اواز وکړو چې قربانه رور دې څه زما په باب کې دي ویلي بندی هېڅ په خولې ونه وې تېنه لاړه دې را یاد کړه خپل پیران خم پنځه واړه وی خدایه دې کې په دې غر کې بندیوانه خدای دې خیر کې سوال قبول شو په یوسف په غاړې وکړي تربوران ورپسې غره ته شو چتو اوس به راولي په کا یوسف قیامتو تربوران ورپسې غره ته شو چته واچاو په کا یوسف سلام د ښکار غوښې دې په موږ کړلې ارامه د ټګۍ خبرې د سره کولې سارانۍ ګډه به زنګ دپاره ولي یوسف خان ویل په چشمو یم تیار تاسو کښېنئ زه کوم به درله ښکاره سارانۍ ګډه یې دي له وویشتله او د کمر نه هغه ښکته پرېوتله یوسف خان وی زر شعرونو چې دا ګډه کی راپورته مردارېږي تربورانې وي موږ نشو کوزېدی ډېره د ګرانه یوسف خان تا به وتړو په پړو بند په بند چې دا ګډه کې راپورته عقلمند ته باشندی د دې غره ته هوښیارې چې دا ګډه کې راپورته عقلمند زرې پړی د ملاتړ کو هوښیارانو په مزه مزه د ګډې خواله ور روانو خو چې ګډه یې کړه راپورته شو خوشحاله بیا یې سب پړی نیولی دی په لاسو بره خیږي ډکې نه کوي سواسو پر ورو چې د کمر سر ته قریب شو تربورانو پړی وشلو په غریبو خدای دې خیر کې یوسف کته شه ګزاره شه په ونه کې بانډه د کړه مارو تربوران چې په مزه مزه کور ته را روانه تربوران وی چې مړ شي یوسف خانه نو بندی جاړي په جړا کې وایي ساندې که د سپو کیسه مې وکړه بیا به خاندې وی سپي تې راغلله په منډه منډه کور ته اشاره به یې کوله د یوسف مور ته مور یې پوه شوه د سمیلا علي خیدره چې په زوی مې سختي راله بي ونه را مور یې راله په دو در شیره غونډه بندی هم ورسره ستړي شوه په منډه وی پاسه شیربانو چې پسې ورشو چې په خال له یوسف خان باندې خبر شو تربورانو دی وجلی د دې غر کې سپي تې راله یوسف نه ښکاري نظر کې شیربانو چې دا خبره واورېدله هغه دم یار پسې سرتوره ووتله غر په سم به ګرځېدله یار پسې به ګرځېدله د قسمتو چې په غره کې کړېدله ناګهانه یې یوسف په نظر راغی یوسف خان ته داسې وویل په جاره زما غېږې ته راټوپ که دا زمانه یوسف خان چې و دانګل د ونې ښکته شیربانو ته لاس چاپېر کړه د بته یار یې ونیو ماشوم لکه په غېږو کرامت تا ولیه که ور معلومه
دی راتله په دغه شکه ما شو کتله په رفتاره دی راتله په دغه لارې چا خبر که هم د هغه جینۍ پلاره وی لور د غمازیانو د چغلی په تور ووی وی لور د ونیو تولاندی کلي کې یاره پلار یې ووی چې په قوم کې تومتي شوم خپلې لور له بخر راغی په تلواره وی دوکه هغه ځوان ناوله کور ته د پردي سړي د ستر پرده مات کړو زه دې اوس ورکوم د هغه د هاړې هاره نو شیر بانو هم ظاهر جاړي پټه زړه کې خوشحالېږي ورکوي پلار له اعتباره د واده شپه یې درېیمه کړه اقرار د واده شپه یې درېیمه کړه اقرار یوسف خان کره ګډېږي ډمې چاره دا سودا یې اړه کې راله په بار بارو چې زه داسې واده وکړم سود مې نه شي چې ونه کړم د تربور په سر ګزارو په شپه توره تیاره ووت د کوره په طرف یې د ډیلي ونیوه لاره لاړ یو خان سره مېلمه شو په ډیلي کې یو خان سره مېلمه شو وایم صاحب چې په هغه یې کلي ډاکه راغله ناڅاپه یوسف خان وی وروڼو مه یریږئ ستاسو زه یم پرداره یوه توره راله راوړی دا زمانه تماشې ته مې بیا کښېنی په میدان یوه توره یې ورله راوړه پولادي هغه توره به هم ډېر کړي پر یادي یوسف خان کړلې په جنګ چې ګوتې پورې ډېر هلمې که په سرو وینو کې رنګ سل کسان یو په جنګ کې غورځولي څوک د ګوډ او څوک بې سره تښتېدلي بې سره نه تښتي خو څوک لاس ماتې خپه ماتې تښتېدلي او سل کسان یې وجلي غلو وی سل کسان یې په جنګ کې غورځولي څوک د ګوډ او څوک بې سره تښتېدلي اکبر باچا له دا خبره ورسېدله یو پښتون ناغلی دی د پېښوره یا صاحب مور راوړلې ناري نه دی بل د جنگ په کار کې ډېر عمردانه دی بیا اکبر باچا وی هغه ځوان راولی ماله د پردی په جنګ کې زه شومه خوشحاله یوسف خان یې ونیولی بیا د لاسه ځان سره به کېناوه د تخته پاسه په یو کت عمر کې وسره دي دواړه یوسف خان او اکبر باچا به ګرځېدل غاړه په غاړه د یو ورځې نه په غاړه د دریاب باچا غواړي اوس د کا یوسف جواب دوی مازدیګر د دریاب غاړې ته سیل له وتي وو اکبر باچا ته اوس جواب غواړي ځوانه څنګه یې راغلی تر دې ځایه دروغ مه وایه ریشالونه وایه رنګ په رنګ یې نوبتونه درته غږېږي یو ذره دې زړه په دې کې نه خوشحالېږي مسافره ما نیولې یې په رورو چې زه څه خورم تاله در کوم چې څښې مېوې ښې خوراکونه زه تاله در کوم په خوشحالۍ کې وده یې نه کوي زیړېږي راته ووایه نیولې دې په زړه کې څه مطلب دی بل دې مخ کې سرخي نشته کار عجب دی یوسف خان چې په دردرې اوښکې لاړې په چشمانو وی یې صاحبه دا خبرې ما سره مه کوه اکبر باچا ورته وی چې دا تا نه ما تپوس کړی دی نو ته جارې سله تا نه خو ما تپوس کړی چې ته څنګه واقعه باندې په څنګه چل باندې دی هندوستان ته راغلی یوسف خان وی زه ښکاري ومه په ښکار پسې وتلی شیر غونډ کې یو جینۍ زه هم لیدلی چې را یاده کم د هغه جینۍ مینه باچا نه کېږي زما وجود کې وینه خلک څلور پاره خوب کوي زه څلور پاره زه ویښ یم د ورځې تا سره ګرځم د شپې څلور پاره خلک خوب کوي زه ویښ یم شوګیره کوم د هغې غم زما د زړه نه چاپېري چې یا به هغه جینۍ واده به چا سره وي یا به ناسته لا زما په نوم سپېروي نو اکبر باچا ورته ویل چې یوسف خانه چوټي به دله شپږ میاشتې پس درکړم ای زلمیه دریابونه دي ختلي دریابونه به کیني او لارې به وشي او زه به تا له شپږ میاشتې چوټي درکړم او سل سواره به دله درکړم نازولي ستا د حکم لاندې مخکې به دي ځغلي او خپله واده به وکړي چوټي به شپږ میاشتې تېره کړي او بیا به راځي د اکبر باچا سره نوکر و پوچ کې نو دله یې نیټه کېښوده د کلي د راتلو چې د کلي د راتلو نیټه یې برابر شوله نو یو لوارو لس ورځې مخکې پتولا لوار نوم په ډیلي کې هغه باندې یو توره جوړه کړه هغه توره داسې توره جوړه کړه یوسف خان ورته وایي چې په یو ګزار د تربور نه خیږي هغه ورته یو توره جوړه کړله پولادي ده ته یې وایي چې کله تورې پسې د شپې به راځې ماښام به راځې ما سره به دله ډوډۍ کړي ځکه چې ته به کلي ته ځې نو ما به دله ماسخوتن ډوډۍ کړي او ماسخوتن به ته تورې پسې راځې دی په واده یار له لړه پتولا لوار له چې دی لړ نو هغه وله ډوډۍ کړې وه او توره یې وله ورکړه خو توره په تیکې کې هغه میخونه پرې والي چې دی توره روباسي چې دا توره نه روځي دا توره هغه کته هغه لوار چې دا به تیکې کې خوراک کوي او که به نه کوي دی به دا توره نه شي رستی میخونه یې پرې وله ووال او لس کسان یې ورته غله کېنولو چې د ده نه به را توره اخلی او وجنه به یې نه او توره به ترې اخلی
دلته لس کسان کېنو خو ماسخوتن چې دی اکبر باچا ځای ته ته ماسخوتن د لوار سره ډوډۍ وخوړه نو لس واړه ورپسې راپاسېدوي ودرېږه یوسف خان نه چې دی ودرېده نو ده توره راویسته ده خو پوه شو چې دا غله دي چې توره زه رایسته نو توره نه راوته د تیکې نه هغه لوار ګنډلې وه میخونه یې پرې والو تیکې کیب ګنډلې وه خیر ده وایي چې د کرپت الله له لاس توره نو کاټی کې به دننه خوراک کوي دا هغه لس واړه مړه کړلو چې هغه لس واړه غلې مړه کړه واپس یې توره راوړه او پتې الله ته وایي دا وګوره ما لږ ته غله ناست و هغه ورته وایي دا در باندې ما مړه کړو وایي ما وایي چې دا توره په تیکې کې خوراک وکړي او که نه عذاب کامیابه ده تیکې نه وله ویسته میخونو نه ازاده کړه وایي زه دا توره دې کامیابه ده دا به تیکې کې هم خوراک کوي او بغیر تیکې کې به هم خوراک کوي نو ده سره پلټنې اکبر باچا چې سار شي نو پلټنې ورسره دغه کولې را روسختولې ده ورته وایي صاحبه زما پلټنو ته حاجت نشته زما تربوران خو صرف یو کله دی زه پلټنې هغې پسې صرف یم شیره غونډ کې زما تربوران دي یو کله دی او زه سل سواره بیایم ځان سره سل کسان تکړه تکړه نو هغه ورته وایي ځان له خوښ کس سپایانو نو د داسې سپایان خوښ کړي وي یو کس ته لسو کسو نه زارېږي داسې تکړه تکړه سپایان یې ځان سره سل را روان کړو یو د پاسه سل دی او سل ورسره اکبر باچا فوج کسان ورسره پاسونو به پخوا دا کاپیلې راتلې چې دی راته نو وایي په مزه مزه راتله به هوښیارانو اخري شپه راله په سړه چې نه دوبیانو نو د بلل په خاړه دی دمګیر شو ماښام شو پې نو دی یوسف خان ورته وایي چې زه تاسو نه بیمه کړي ته ځکه چې خلک وایي چې یوسف خان لښکر راوست تاسو دی په لړ کې کښېنئ ملا بانک سره به درپسې دا یو ملګری راځي دی ځان سره بیمه درته زه لار ښیمه نو بس دی دوه آسونه را روان کړه دوه کسان پې سواره شو یو پوجي یو دا یوسف خان نو چې دی تولندی ته راورسېد خپل کور کې د خیر وغوښته زه ملنګی جامې چولې چې څوک مې پېژني نه چې د خیر وغوښته نو د موره خور نه ور دی په کور کې یو کولال و هغه مور و بوډی کولالانو پکې دیره وي چې په خره پکې دیره د کولالانو نو زه په کور کې کولالان دیره نو د خیر وغوښته په خپله کوڅه کې چې بوډی والا خیر راوړه د کولاله مور نو ده ورته وي مورې وي پخوا په دې کور کې پخوا یو دوه زنانه وي یو هلک پکې او چې هغه شته که چا شړلي دي په زور هغوی به ماله خیر راکو نو اوس بوډی وایي الونه یوسف خان ته هی فقیره غوږ مې ونیسه بیان ته په دې کور کې یو هلکو نازولی چې پخوا و تښتېدلی هندوستان ته راغه را چنغلې واده دی راغه تربورانې ودي شیره غونډ کې نو شیره غونډ کې تربورانو هغه موره خور د خادی هغه میدان ته غوښتي دي هغوی به موږ کره دغه یو کوټه کې ووایي خادی میدان له تللي دي تربورانو غوښتي دي نو یې شیره غونډ ته تللي دي نو بس چې ده ته پته ولګېده نو دی شیره غونډ ته راغی سپایي هم ځان سره راوستو نو دی په جومات کې کېناسته دیره شو چې جومات کې دیره شو نو بس دا بندی به راتله دیګونه یې ډکولو په سرتور سر ورځلې خور دیګونه ډکولو خیر ده دې خور ته ځان وښو چې دې خور ته یې ځان وښو نو دې خور له یې ګوته ورکړله هغې ورته وایي شیربانو به مري ده دې خور له ګوته ورکړه ورته وایي دا شیربانو له ورکړه چې زخر وانه چي تربور چې ودېږي چې زخر وانه چي ورته وایي چې لالا راغلی دی بس سر بری سخو ګومه خو هغه ډولی سار ده ووړه تربوران یې ټول مړه کړل دلې کړل او بس هغه ډولی ته سار ده چې تکړه تولندی ته یې ووړله دا کیسه ده